امرالله صالح او جنرال دوستم وایي د اسلامي همکاریو سازمان په ګډ عکس کې د متقي نه پرېښودل طالبانو ته لوی شرم دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره ایف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جمهوری دولت لومړی مرستیال امرالله صالح او جنرال دوستم پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ګډ اخیستلو اجازه ورنکړل شوه، چې دا د طالبانو لپاره یو لوی شرم دی او افغانستان په خپل ټول تاریخ کې تر دې وړاندې داسې څه نه و تجربه کړی. ښاغلي صالح زیاته کړې چې په دې سره د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو پر جوړ شوي شریعت د تایید ټاپې وهلو څخه انکار وکړ. له بلې خوا د ډاکټر محمد اشرف غني په اړه لنډ معلومات. ډاکټر محمد اشرف غني 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسمشر شو. اشرف غني د شاهجان احمدزي زوی دی او د 1938 لمریز کال کې غوی میاشتې کې په پلازمینه کابل کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. اشرف غني په قوم پښتون دی او پلرنی ټاټوبی د افغانستان سویلي ولایت لوګر دی. لوړې زده کړې په لبنان او امریکا کې کړې دي او د امریکا په یو شمېر پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی، ځکه نو تر سیاست هغه خوا یو اکاډمۍ څیر هم ګڼل کېږي. لومړی ماسټري د سیاسي علومو په څانګه کې، دویمه ماسټري په نړیوالو اړیکو کې وګړپوهنه او دریمه ماسټري په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.